حسنه و جماله. ډیر محترم د دې مشاعرې مشر میلمه فضل مومند صاحب، جاوید شاه درمان صاحب، غنی غورزنګ صاحب، د سټوډنټس یونینز طالب علمانو، ادبي او سیاسي مبارزینو، ورکرانو، السلام علیکم. د ټولو ناول خزه بابر ته او د هغه ټولو ملګرو ته انتهایی د زړه د اخلاص او مبارکي ورکومه چې یوه داسې غونډه یې را جوړه کړې ده چې یو ګلدسته ده. او زه په دې مشاعرو کې یو خبره کومه چې زمونږ دا مشاعرې چې دي نو دا مکالمې دي. دا مونږ دنیا ته د پښتنو رون مخ وړاندې کوو چې مونږ په دې مشاعرو کې فضل مومند صاحب کم نظم وي، جاوید شاه درمان کم شعرونه وي، غنی غورزنګ د کمو ټکو انتخاب وکړو که د پښتنو شاعرانو د شاعرۍ دا دنیا استفاده وکړي نو د دې ټولې دنیا دپاره د امن دستور د پښتنو شاعرانو د شاعرۍ نه جوړیږي. خو یوه خبره ډیره زیاته مهمه دلته ده چې زه وایم چې مونږ وایو چې مونږ دنیا ته د پښتنو رون مخ وړاندې کوو، نو دا نننۍ غونډه ټولې دنیا ته دا کیمرې د دې کیمرو سترګې او دا ټول خلک چې ناست دی ټوله دنیا دې به دې ګواه شي چې دا د پښتنو رون مخ دی. تاسو راشئ وګورئ د پیپل سټوډنټس فیډریشن مشاعره ده او میوزیکل نایټ دی. په خوا کې ورسره د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشران ناست دي، د انصاف سټوډنټس فیډریشن مشران ناست دي، دغه شانته د مسلم سټوډنټس فیډریشن مشران ناست دي، دغه شانته د پاکستان پیپل پارټۍ منتخب ایم پی اے صاحب ناست دی او نور ناظمان صاحبان دلته ناست دي، او د اګریکلچر یونیورسټي او د پیښور یونیورسټي او د خوا او شا تعلیمي ادارو طالب علمان ناست دي او پښتانه شاعران اوري او د پښتنو شاعرانو دغه شعرونه ټولې دنیا ته د دې کیمرې په سترګه رسي. نو دا د پیپل سټوډنټ فیډریشن ډېره لویه کارنامه ده. زه مشاعرو له ډېر ځم. زما په دې تېرې 2 میاشتې کې زه د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشاعرې له تلم، زه د انصاف سټوډنټ فیډریشن مشاعرې له تلم، زه د اسلامي جمعیت طلبه مشاعرې له تلم، زه دا د نن د پیپل سټوډنټ فیډریشن په مشاعره کې ناست یم. تاسو ټول زمونږ بچی یئ، تاسو ټول زمونږ اساسه او دنیا دې اوس زمونږ رون مخ ویني چې زمونږ هغه طالب علمان، هغه ځوانان چې وایي په دې وطن کې 80% دي. یو مشر دلته خبره وکړه، هغه 80% خلک دلته په اتفاق دي، هغه 80% خلک خپله خبره تاسو ته کوي. مونږ امن غواړو، مونږ ترقی غواړو، مونږ خوشحالي غواړو. په مونږ باندې د دنیا د خپلو مفاداتو جنگ نه مسلط کوي او دا ځوانان د دې خبرې ګواه دي، د دیو دا کارنامه د دې خبرې ګواه ده چې انشاءالله په دې خاوره به امن راځي، په دې خاوره به د ترقۍ آغاز کیږي او دا خاوره به د ترقۍ معراج ته رسي. او زه وایم ګینې په پښتو په سټوډنټس فیډریشنز کې به داسې را د بابر په سر باندې او د هغه د ملګرو په سر باندې به وي چې ټول خلک یې راوستي دي په خپل سټیج باندې. د ټولو مشرانو خبره مو اورېده، په دې سټیج باندې د هر سټوډنټ یونین مشر خبره وکړه، سیاسي مبارزینو به خبره وکړه، منتخب نمایندګانو به خبره وکړه، او څومره چې سیاسي تحریکونه وي نو د هغې سره ادبي تحریکونه څنګ په څنګ روان وي. د باچا خان سره د هغه ملګري څنګ په څنګ روانو، د پیر روخان سره د هغه ملګري څنګ په څنګ روانو، او اوس دغه شانته د ټولو سیاسي ګوندونو سټوډنټس یونین او د هغوی شاعران ملګري د هغوی سره څنګ په څنګ روان دي. دا زمونږ معاشره ده، دا زمونږ خاوره ده، دا زمونږ وطن دی او مونږ په دې وطن کې امن غواړو. کسو کې په خیرات کې راکوي نو په خیرات کې دې غواړو خو مونږ له دې امن راکړي. مونږ امن غواړو او د دې ثبوت
دا غونډه به هر حال نور هم ډېرې زیاتې خبرې کیدی شي بابره بیا دې مبارک شه او زه یو څو شعرونه ستاسو سره شریکوم شعرونه دا دي چې تاسو چې که ځان دې کړلو ځمکه نو اسمان به درنه جوړ شي که ځان دې کړلو ځمکه نو اسمان به درنه جوړ شي د چا د سترګو تور به شي جانان به درنه جوړ شي او یه ځان له ځان نه ناستو د حسرت پوکو کوونکو یه ځان له ځان نه ناستو د حسرت پوکو کوونکو پوکې پوکې رايوځی شي طوفان به درنه جوړ شي یه ځان له ځان نه ناستو د حسرت پوکو کوونکو پوکې پوکې رايوځی شي طوفان به درنه جوړ شي او په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې د اور نه چې راتېر شي نو پیزوان به درنه جوړ شي په ګوته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې د اور نه چې راتېر شي نو پیزوان به درنه جوړ شي او د ګران بابا ته ټریبیوټ دی چې د اوسپنې سپلای چې په غزل پسې زړې کې د اوسپنې سپلای چې په غزل پسې زړې کې شاکره نو شاګرد چرته د ګران به درنه جوړ شي ټول دلته کې فکري خلک ناست دی شعرونه دي وایي به چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي چې د خپل فکر د ښایسته پیغور جامې واغوندي ډېره مزه کړي چې سړی د اور جامې واغوندي او د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم د اختر ورځ وي ویم چې ټول جهان ته اور ورته کم چې یو ماشوم لغړ سوغړ وي نور جامې واغوندي او د هلکانو ته یو شعر ډالۍ کوم چې اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي او دا یو غزل بس د دې نه درته صدر صاحب بس کو وینا د دې نه درته بل ښه شعر ویمه اوسنو جونو په ځان داسې کانې کړي دي چې لکه چې مشره خور د کشرې خور جامې واغوندي او شعر زما سټیج سیکرټري صاحب ویلو چې ډله پره زیاته په هر لور د زورور وي شور د زورور وي هم زور د زورور وي او مونږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی مونږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولی دی نور که په رښتیا شي کلی کور د زورور وي او خدای د غریب سړي د پور نه مې ساته ګورئ خدای د غریب سړي د پور نه مې ساته ګورئ پور دې وي راپورې خو چې پور د زورور وي او دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نه ږدي دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نه ږدي یو چې ښایسته وي او بله خور د زورور وي دا دی بابر ته ډالۍ شو دا جینۍ به ولې د اسمان په جای قدم نه ږدي یو چې ښایسته وي او بله خور د زورور وي بس اوس یو نوی غزل دی سرجي چې نوی خو خیر نه دی چې یو بیروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی یو بیروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی یو بیروزګاره مزدور پړ مخ په سړک پروت دی هغه یې لور پروت دی او هغه یې سټک پروت دی او زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی او شعر دی چې بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لاړې او هلک پروت دی بې برکته ژوند دی اوس د ځان انجام ته ګوري جینکۍ ټولې کار له لاړې او هلک پروت دی او شعر دی
چې د وخت په دې منځ کې چې دا کم خلک ولاړ دي تاسو ته شعر وایم د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا فضل مومن صاحب د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته د بل ته تربوزک پروت دی د وخت په زړه کې دوه میخونه ټک وهلي دي چا یو ته شمله پرته د بل ته تربوزک پروت دی او خوب مې لیدو چې سرابونه صحراګانې ګل دي خوب مې لیدو چې سرابونه صحراګانې ګل دي خو سمندر ورته له ډېره سوخته خو سمندر ورته له سوخته نه وچ کلک پروت دی خوب مې لیدو چې سرابونه صحراګانې ګل دي خو سمندر ورته له سوخته وچ او کلک پروت دی او یوه جونګړه یو ملنګ ته دواړه جان ښکاري یوه جونګړه یو ملنګ ته دواړه جان ښکاري په یو محل کې یو باچا د غریو نه ډک پروت دی یوه جونګړه یو ملنګ ته دواړه جان ښکاري په یو محل کې یو باچا د غریو نه ډک پروت دی او چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر نو دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر نو دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی